افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز هم توپ اچونې ته مخه کړه. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. په یو تازه ویډیو کې لیدل کېږي چې رحمان الله ګربز په نت کې توپ اچونه تر سره کوي. دغه ویډیو چې رحمان الله ګربز پکې توپ اچونه کوي د کلکته نایټ رایډرز لوبډلې لخوا په فیسبوک کې خبره شوې ده چې دوی ورسره لیکلي دي زموږ یو بل افغان سپینر توپ اچونکی. समझ रहे हो. داسې ښکاري چې د رحمان الله ګربز په کلکته کې د توپ وهونکي په توګه ځای نه جوړیږي نو ښایي اوس یې پکې د توپ اچونکي په توګه ځای جوړ شي. समझ رहे हो. رحمان الله ګربز چې په آی پی ایل کې د کلکته نایټ رایډرز لوبډلې لپاره لوبېږي تر اوسه پورې په کومه لوبه کې د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی ځکه چې پیلیز توپ وهونکی پیلسال تر اوسه پورې د کلکتې لپاره ډېر ښه روان دی او د کلکتې مسؤلینو هم د هغه له کېنولو او د ګربز له لوبولو څخه تر اوسه پورې ډډه کړې ده. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. د کلکتې مسؤلینو که رحمان الله ګربز د توپ وهونکي په توګه نه لوبوي نو زه خود توپ اچونکي په توګه یو چانس ورکړئ خو په لوبو کې واخلئ چې ولوبېږي او افغان مینه والي ننداره وکړي. रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना.